السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي ماشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او هم تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبانو په بادغیس کې د 18 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل کړي. طالبانو د بادغیس ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې د 18 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل کړي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي پر خپل ټویټر د دې سړک انځورونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې یاد سړک د مرغاب ولسوالۍ له مرکز بازاره تر مورچاک پورې غځېدلی دی او د بیا رغونې چارې به طالبان د ولسي خلکو په همکارۍ ترسره کوي. د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ له مرکز بازاره څخه مورچاک ته غځېدلی سړک چې اوږدوالی تقریبا 18 کیلومتره ته رسیږي، د طالبانو له لوري د ولسي خلکو په همکارۍ د جوړولو چارې پیل کړي. ځایي خلک هم وایي چې یاد سړک ډیر کند و کپر و چې په جوړېدو سره به د خلکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. طالبانو له دې وړاندې هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ګڼې رغنیزې چارې بشپړې کړي چې هم د کمیت او هم د کیفیت له لحاظه ډیرې ښې تمامې شوې دي.